د افغان ویاړ څیړنیز فرهنګي بنسټ د درسي پروګرامونو له برخې څخه د ژورنالیزم د درسونو لړۍ ته مو یو ځل بیا په دریم درس کې احسان الله سمون هرکلی کوم. په دې هیله روغ جوړ او په سلامتي سره به زموږ دغه درس ګورئ. راځو په درس باندې پیل کوو. نن د موږ د درس موضوع ده د ژورنالیزم عمده ډولونه، یعنی په کومه برخه کې کار کوي او عمده ډولونه چې د ژورنالیزم. ژورنالیزم ډېر ډولونه لري چې د نن ورځې په رسنیو کې موږ تاسو زیاتې بیلګې وینو. دا ډولونه په ژورنالیزم کې د ځانګړو بڼو استازیتوب کوي چې موږ یې 14 هغه دلته تر بحث لاندې نیسو. موږ تاسې د ژورنالیزم ډولونه په خپل ژوند کې په ډېره پراخه اندازه وینو. سپورت ژورنالیزم وینو، څیړنیز ژورنالیزم وینو، تحقیقاتي ژورنالیزم وینو، پلټونکی ژورنالیزم چې دا دوه بېلې برخې دي. ځینې خلک په غلطي کې دا سره یوځای کوي او په یو مفهوم باندې معنا کوي. همدارنګه ګرځندوی ژورنالیزم لرو، همدارنګه تخصصي ژورنالیزم لرو، مثلا طب ده، انجینری ده او دغسې مسایل دي. او موږ له ډېرو پراخو برخو نه صرف 14 برخې دلته تر بحث لاندې نیسو. لومړی پیل له خبري ژورنالیزم څخه کوو. دا برخه په خبر، راپور او د روانو پیښو په وخت پوښښ ورکولو تمرکز کوي. یعنی دغه هر وخت هڅه کوي خبر ژورنالیزم سي تازه مسایل ترلاسه کړي او مخاطبینو ته ورسوي. له ځایي تر نړیوالې کچې تازه خبرونه، تحقیقات، سیاسي مسایل، سوداګرۍ او ټولې عرصې پکې شامل دي. یعنی دلته بیا ټولې برخې شامل دي او که د هرې برخې تازه خبر وي، خبري ارزښت ولري، بیا خبري ارزښتونه په ډېرو ډولونو د راتلونکو درسونو کې بحث ورباندې کوو. دا هر څه چې ولري بیا په دې ارزي چې موږ نشر کوو او دا هر څه بیا د خبر ژورنالیزم برخه ده. که د هرې برخې خبر وي چې خبري ارزښت ولري په دې ارزي چې نشر سوی وي رسنیزې ادارې څخه. دویم فیچر ژورنالیزم دی. په ژوره توګه راپور ورکول دي چې د اساسي حقایقو څخه بهر وي او د یوې ځانګړې موضوع یا مسلې سپړنه کوي. یعنی د یوې پخوانۍ پیښې دوباره راسپړل، خلکو ته په یوه متفاوته بڼه ښودل او په هغې کې د څو کلونو په تېرېدو سره د نویو مسایلو او تحقیقاتو له پیدا کېدو وروسته خلکو ته نوي لاملونه د هغې پیښې ښودل، د هغې نتایج ښودل، د هغې هغه فیډبک او هغه تاثیرات ښودل. دا د فیچر ژورنالیزم برخه ده او تر ډېره د هنر او د یوې هنري تولید په توګه وړاندې کېږي، د یو فلم په توګه وړاندې کېږي. ده په دې کې ډېری وختونه د انساني ګټو کیسې، د اشخاصو پروفایل، ژور تحلیل او شالید معلومات شامل وي. نو په دې کې اکثریت وخت مثلا انساني ګټې مهمې وي، د چاپیریال او د یوې خاصې جغرافیه برخې ګټې مهمې وي. همدارنګه کیسه ییزه بڼه لري فیچر ژورنالیزم. همدارنګه اکثریت وخت د ځینو مهمو اشخاصو پروفایلونه وي. طبعا داسې اشخاص چې په ټولنه کې مطرح وي او ټولنه ورته خپل ځانګړی اهمیت ورکوي. او همدارنګه ژور تحلیل وي په یو خاصه موضوع کې د خلکو د ګټو په حساب باندې. همدارنګه شالید معلومات، یعنی اکثریت وخت لکه په اوله سر کې بحث ورباندې وسي بګراوند ته اولیت ورکول کېږي، بګراوند ډیټا ته دوباره پروسس کېږي، نوې خبرې پکې پیدا کېږي او هغه نوې خبرې خلکو ته مهمې وي. دریم نظري ژورنالیزم دی، د نظر ژورنالیزم. نظر ژورنالیزم د مختلفو موضوعاتو په اړه د شخصي نظرونو او لیدونو څرګندول دي. په بیلابیلو برخو کې د خلکو او د مسؤلینو د خبرې شریکولو ته او د مطبوعاتي د رسنۍ د مایک نه د خبرو نشریدو ته نظر ژورنالیزم ویل کېږي. په دې کې ادارې د نظر کالمونه او تبصرې شامل وي. یعنی په دې کې رسمي، غیر رسمي، مسؤل، نامسؤله کسان ټول شامل دي، خو چې د یوې موضوع په اړه د دوی غږ او انځور له رسنۍ نه خپور سي. دا په نظري ژورنالیزم کې حسابېږي. په نظر ژورنالیزم کې په دې کې د ژوند ټولو برخو ته پام کېږي. یعنی په دې کې مثلا د هرې طبقې خلک، د هرې برخې خلک پکې شامل دي، خو چې
نظر وي، یعنی بحث په نظر باندې وي. څلورم پلټونکی ژورنالیزم لرو. د فساد، ناسمو کړنو او له واک څخه د ناوړه ګټې افشا کول یې دنده ده. یعنی د ثبوت پیدا کولو وروسته د پلټنې ترسره کول او بیا یې نشرول په ټولنه کې د ناسمو ناقانونه او غیر قانوني کړنو د مخنیوي لامل کېږي او بیا څوک دا جرأت نشي کولای چې ناقانونه کړنې ترسره کړي او چې حق تر پښو لاندې کړي. طبعا کله چې تحقیق پلټونکی راپور خپرېږي نتایج مثبت وي، دولت او مسؤلین لاس په کار کېږي په هغه برخه کې چې فساد کړی، چې ظلم کړی، هغه هم له دندو ګوښه کوي، هم یې مجازات کوي او دې سره بیا نور خلک هم عبرت ورباندې اخلي. پلټونکي ژورنالیستان ژورې څېړنې، مرکې او تحلیلونه ترسره کوي څو مهم مسایل په هنر سره ښکاره کړي. یعنې د دوی هدف دا ده چې د یوې مسلې په پیدا کولو کې شپه ورځ په ځان یوه کې ډېر ځان تکلیف کې ډېر ثبتونه، ډېرې مرکې واخلي تر څو حقیقت ته ورسېږي. که چیرې معلومات نیمګړي وو، شاید دوی په خپله له ډېر غټ چلنج سره مخ شي او په چا باندې چې دوی پلټونکی راپور خپور کړی ده، که چېرته هغه ځان پاک وویني او بیرته په دوی باندې عارض شي، خبریال په خپله ډېر جدي مشکل سره مخ کېږي او څومره تور سیده په یو بل چا په راپور کې لګولی ده، همغې مجازات او سزا ته په خپله دی برابرېږي. او یعنی بله کیسه یې دا ده چې باید په هنر سره ښکاره شي، یعنی ډېره ساده هم فهمه ژبه یې وي، ډېره داسې یو ژبه وي چې څوک خفه نه کړي، په ټولنه کې تفرقه وانه اچوي، منفي غبرګونونه راپورته نه کړي. د ژورنالیزم دا بڼه افراد، سازمانونه او حکومتونه حساب ورکونې ته هڅوي. کله چې په ټولنه کې د پلټونکي ژورنالیزم فرهنګ دود وي، هلته بیا ټول خلک، ټول مسؤلین جدي حساب ورکوي د میاشتې د کال په حساب باندې، او بیا دا جرأت نشي کولای چې ظلم وکړي یا د چا حق تر پښو لاندې کړي. پنځم دی تفریحي ژورنالیزم. په تفریحي صنعت پورې اړوند خبرونه او مسایل پوښي، لکه فلمونه، شوګانې، د مشهورو شخصیتونو پروفایلونه او یادښتونه. دلته هغه څه خپرېږي، هغه تمثیلي ټوټې، هغه ډرامې، هغه شوګانې، مرکې د مشهورو شخصیتونو سره چې خلکو ته جالبې وي. مثلا د یو سلیبریټي مشهور شخص سره هغه به د کرکټ ستوری وي، د فوټبال ستوری به وي، د بلې برخې ستوری به وي. داسې مرکه رسمي نه ورسره کېږي، د کار په اړوند، د د شخصي ژوند په اړوند مرکه ورسره کېږي. مثلا کوم خواړه د خوښېږي، کوم پخولی شي، ماشومان د څو دي. دغه مسایل خلکو ته ډېر مهم دي، مهمو شخصیتونو په اړوند باندې، او ډېر ارزښت ورته لري. تفریحي ژورنالیزم د خلکو علاقې پورې اړه لري او تفریحي نړۍ کې وي. یعنی دوی هر وخت هغه تفریحي مسایل پوښي چې خلک یې غواړي. که چېرته خلک یو څه غواړي او دوی په بله مخه روان وي، بیا مخاطبین له لاسه ورکوي او خپرونې کم اثره دي. شپږم د سپورت ژورنالیزم. سپورت ژورنالیزم د سپورت اړوند خبرونو، پیښو، د ورزشکارانو پروفایلونو، یادښتونو او ورته مسایلو په اړوند باندې خبر، راپور او تحلیل خپروي. یعنې دلته سپورت ژورنالیستان خاص په دې برخه کې مطالعه کوي، د سپورت د نړۍ پلیټفارمونه ګوري، د مشهورو لوبغاړو د سوشل میډیا اکاونټونه څاري. حتی که یو لوبغاړی یو عادي پوسټ ټویټ وکړي چې زه د فلاني هېواد په فلانیو لیګونو کې ګډون نه کوم، دا په خپله یو ډېر غټ بحث وي. کله کله سیاست سره ربط ورکول کېږي، اوس دا مسایل ډېر دي. دا د ورزش لړۍ پوښي، مسلکي لیګونه، نړیوالې سیالۍ او محلي پیښې. یعنی په دې کې بیا د کلبونو ترمنځ لوبې، مسلکي لیګونه، مسلکي روزنیز کمپونه، نړیوالې سیالۍ، سیمه ییزې سیالۍ، دا ټولې بیا د پوښښ لاندې نیول کېږي او هر تکړه سپورت ژورنالیست په وړه مسله کې ښه بهترین خبر، راپور او تحلیل جوړوي مخاطبینو ته. سپورت ژورنالیستان په سپورت پورې اړوند فیچر کیسې هم وړاندې کوي. سپورت ژورنالیستان په خپله برخه کې ډېر پیاوړي وي او تیرو پیښو ته په کتو باندې ډېر بهترین پیچرونه لیکي. مثلا څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 15 کاله پوره اوس دوی په نړیوالو لوبو کې لوبیږي. یعنی دغه مهم بحث او د یو مهم فیچر یو ښه سوژه وه چې فکر کوم بي بي سي پښتو په دې باندې کار کړی و، کومه وړه ډاکومنټري چې جوړ کړی و.
دا ډیر خبر خو ډیر ښه بحث او لوبغاړي غږولي او فکر کوم محمد نبی ساخیل غږولي په دې اړوند باندې هغه په غلوبو کې شامل په لومړنۍ نړیوال لوبه کې شاید په همدې تاریخ باندې 3 کال 4 کال 8 کال مخکې موږ یو نړیواله لوبه ګټلې وي په کرکټ کې په فوټبال کې سیدا په خپل باندې د فیچر لپاره بهترینه سوژه ده د افغان ویاړ څېړنیز فرهنګي بنسټ د درسي پروګرامونو برخې د ژورنالیزم د درسونو لړۍ دریم پروګرام همدومره وو د ژورنالیزم د ډولونو پاتې درس چې ټول په څلورم درس کې وړاندې شي دغه درس اړوند درس مفردات سلایډونه او لینکونه به ان شاء الله دغه ویډیو په ډسکرپشن کې لتاس سره شریک شي ډیره مننه